بامیان له طبیعي ښکلاو او پراخو کانونو سره د افغانستان په مرکزي سیمه کې پروت دی. په هسکو غرونو کې تیره شوې پیچلې او ستوغې لارې د دې ولایت له اساسي ستونزو په ځانګړي ډول د کلیوالو لپاره بلل کېږي. د یکاولنګ د ریسوف سړک پروژه کولی شي دغه مرکزي سیمې له طبیعي زندان څخه ازادې کړي. جمهور رئیس غني د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال مرکزي افغانستان د جغرافیایي زندان په نوم یاد کړی و او اوس دلته په دې سپیره دښته کې د ښځو او سپین ږیرو په ګډون زرګونه بامیاني هیوادوال د هغه ښه راغلاست او د یکاولنګ د ریسوف سړک پروژې د پرانیستي مراسمو ته راټول شوي. وطن را خانه خورشید و سازم رئیس جمهور لرغونی بامیان په حقیقت کې د افغانستان تپیدونکی زړه دی چې شریانونه یې پرانیستل کېدو ته اړتیا لري. د جمهور رئیس په لاسونو د دې پټۍ پرې کول په حقیقت کې د حکومت له لوري له طبیعي زندان څخه د مرکزي سیمو د آزادولو لپاره یو لوی ګام دی. امروز روز است که ما شاهد تحول برگشت ناپذیر هستیم. افغانستان مرکزی دیگه تابع کوها و طبیعت ناسازگار بوده نمیدانه. طبیعت امروز به اراده انسان تسلیم میشه. یکاولنګ د ریسوف سړک د 178 کیلومتر په اوږدوالي د هیواد له شمال څخه سویل ته د اساسي دهلیز یوه برخه ده. دغه حیاتي پروژه کورني د مرکزي او سویلي اسیا ترمنځ ترانسپورت او ترانزیت ته زمینه برابروي او د دې لارې په اوږدو کې د پرتو ولسوالیو ټولنیز او اقتصادي پراختیا تامینوي او د سیمه ییز اقتصاد په غوړېدو کې به ژور او د پام وړ اغیز وښیندي. همداراز دغه حیاتي پروژه به د کارموندنې فرصتونه رامنځته کړي، کرنې، توریزم، سوداګرۍ او خلکو ته د خدمت رسولو او په پایله کې د هوساینې لامل وګرځي. بل لوري ته دغه سړک په غوره ډول د دولت له لوري خلکو ته د خدمت رسولو د قانون تطبیق او د مرکزونو ترمنځ د واټنونو راکمېدو لامل شي. دغه سړک کولی شي په مرکزي سیمو کې د شته بډایه کانونو د کیندنې لپاره د زیربناو په توګه هم یاد شي. د 204.9 میلیون ډالرو په ارزښت د پروژې جوړولو قرارداد له یو چینایي شرکت سره شوی دی چې د کارموندنې له اړخه به څه د پاسه 300,000 کاري ورځې رامنځته کړي او تر 3.5 کلونو وروسته به بشپړ شي. هغو سیمو ته پاملرنه چې کومه وده یې کړې ده د دولت له عمده سیاستونو څخه دی څو په برابر ډول هوساینې او امکاناتو ته د ټولو هیوادوالو لاسرسی برابر شي. د هیواد په مرکزي سیمه کې د 178 کیلومتر په اوږدوالي د یکاولنګ د ریسوف سړک پروژه، د 550 کیلومتر په اوږدوالي د یکاولنګ کندهار سړک، د 152 کیلومتر په اوږدوالي د دوشي بامیان سړک، ګردن دیوال سړک، په څو برخو کې د 40 او 80 کیلومترو په اوږدوالي د میدان بامیان سړک، د نیلي ورس پنجاب سړک، د قرهباغ جاغوري سړک، د جلریز سنگلاخ سړک، د سپیلان میرامور سړک او د نیلي ښار په منځ کې سړکونه تر کار لاندې دي.